ګلبدین حکمتیار د طالبانو له بندیزونو سره ولسي ملاقاتونه بیا پیل کړل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار له لږ ځنډ وروسته بیرته ولسي ملاقاتونه پیل کړل. حزب اسلامي ګوند ته مربوطې رسنۍ شهادت ورځپاڼې د حکمتیار هغه تصویرونه خپاره کړي چې له خلکو او د خپل ګوند له پلویانو سره ملاقات په حال کې دی. د یادونو وړ ده چې د طالبانو حکومت او د عدلیې وزارت په ګوندونو په ځانګړي ډول د ښاغلي حکمتیار لیدنې بندیز لګولی و. بلخوا مجاهد وایي د دوحې ناسته کې موږ د ټولو افغانانو په استازولۍ ګډون کوو. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوحې ناسته د ستونزو د حل لپاره روان دي. هغه نن ویله چې په دغه ناسته کې کلیدي بحثونه نه کیږي بلکې یوازې د پیغامونو تبادله ترسره کیږي. د مجاهد په خبره دوی ټول افغانان په استازولۍ ګډون کوي، نو ځکه د ښځو استازو او مدني ټولنو استازو ته د ګډون اړتیا نه ویني. هغه ویلي حکومت یې له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی.